زموږ تعلق د الله سره والله العظیم کستا هغه برای نام دی اما ذره د لکانه هغه په ایرو کې معمولی قدره هغه یو سکروټه پرته چې لږ هوا ور باندې راشي لږ خاشه ځلانده سي روښانه سي بیرته مړی سي زموږ ته ایمانونه دي چې تر رسېدلي ولا که یا په سود خوا بدو یا په رشوت خوا بدو یا په غلا خوا بدو یا په قبضه خوا بدو یا په بدنظری خوا بدو یا په شراب خوا بدو یا په بدکاری خوا بدو صحیح سره ډېر غټه خبرې دي یو ورځ یو ځوان راغی دا ډېره سنجیده مسله ده زه ډېر کوشش کوم چې زه دا مسله په ښه انداز د خپل خوندو ته یا لوڼو ته یا خپل ټولې زموږ ته خوندې و لوڼې دي یا میندې دي یو ځوان راغلی هغه ما ته ویلې مولوي صاحب زما واده وکړئ واده چې ما وکړئ بیا ما زما کور والا پله وګرځوله را وګرځوله چې ما ول ستا په ژوند کې د چا سره تعلق وکړه یا ښځه ده بېعقله ده نجلۍ ده کم عمره یې بې تجربې یې نو زه تا ته بیا طلاق در کوم ما ته رښتیا ووایه زه قرآن راخم پر قرآن لاس کښېږدم قرار یې وې مطلب کور والا خپل خاوین ته چې و داسې چا سره به م څه تعلق خامخا و د واده مخکې نو دی رالی ماله چې رالی مولوي صاحب زه کور والا طلاق کوم ولې وایي داسې زما کور والا چې د هغه داسې مطلب ما سره کښېنول را وګرځول دورې ما ته یې وویل چې و ما چا سره تعلق و اوس یې زه طلاقوم ښه مال طلاقوې ول و ما زما څنګ ته قرآن پروت دی څنګ ته چې ناست زما څنګ ته قرآن پاک پروت دی مال راسه پر دا قرآن لاس کښېږده څو تعلقونه ته هم لرې څو تعلقه دې درلود لرې که یا ولا مولوي صاحب نو خامخا ما ښه ستا کور والا چې تا ته نیمه خبره وکړه ته طلاقه او ته په سوو لرې نو تو خدای خیر خو به یې ته به د دنیا بدکاري بېلارۍ کوي او ستا کور والا به دی پاکې لکه عایشه صدیقیه العیاذ بالله دا کېدلی سي دا نسي کېدلی نو ولې ته خیر دی دا تا ولې داسې وکړو یو ځوان راته وویل مولوي صاحب ما داسې مطلب کورنۍ مسله وه ما نجلۍ مړه کړه نجلۍ نه ما یو موږ د کور چا زنان د چا سره تعلق ما هغه مړ کړي اوس د کور زنانه وژنم مال ولې نو ول داسې د چا سره تعلق ما څنګ ته قرآن پروت دی قرآن لاس کښېږده څو تعلقه ته لرې په خدای قسم مال څو تعلقه لرې ول و مولوي صاحب نو مال ستا مرګ څنګه دی ستا وژنګه څنګه ده ما خبرې به نه سره جوړوو داسې چې پر دې ځای رالی دونه غیرتمن سولې او د خپل ځان سره بیا د جهان بې غیرته یې تا که کولې هېڅ بده خبره نه ده که د زنانو سه یو غلط قدم واخیستل سو غلط حرکت وسو پر هغې ته طلاقه دا به زه اسانه تورې ته ته ووایم زه ډېر الله په ما خبر دی په لا اله الا الله زما د زړه د وینو څاڅکې الله په ما خبر دی چې دا دونه سنجیده او ګرانې مسلې دي زیاتې ته وایم هره مور دي خپله لور ودیي بیا دې ورته ووایي چې زویه انسان دی غلط نظری به جنې سوي غلطې خبرې بیا اورېدلې غلطې خبرې بیا په خوله کړي یو غلط مجلس لره به ورغلي چې دا ستا خاوین تا کښېنوي قرآن راواخلې وایي پر دې قرآن لاس کښېږده تا خو به د چا سره تعلق معلوق نه و نو که د جهان درواغ زر واره ویلی دي نو نن بیا په دې درواغو ځان خلاص که درواغ ویل حرام دي ناجایزه دي خو ډېره لویه ستړې ورته ګوري دغه درواغ چې دا پر دا ځای رښتیا ووایي صحیح سلو ورته ودې وایي چې بالکل الله په ما خبر دی تا خو تا خو توبه ایستلې ده الله معافي درته کړې ده په دې کې وزره شک الله معافي درته کړې ده بس بالکل پر قرآن لاس یږدم قسم درته کوم چې دا خبرې ما نه دي کړې صحیح سلو نو به بیا خاوین پر تا سترګې رونیسي دلته دا خاوین دي د باندې هر څه کوي او دلته که زنانې د واده او د کوژدې مخکې یو خبره راغلې وله دی راځي بیا دونه غیرتمند دی بیا یې طلاقوي صحیح سو هر پلار د خپلې کور والا ته سر خلاص کړي چې ښځې
خپل لوري چې ودی یا خوندې ودی یا ورېرې ودی یا خورزې ودی نو دا خبر ورته وکړه سر خلاص کړه ورته ختاوزه مه دی نه چې تا ته قسم درکړي دی نه چې تا ته وایي طلاق در کوم دی نه چې پلانی په دا خبرو کې بیا نه راځي صحیح سو که تا یو وار غلط کار کړی دی تا یو وار غلط قدم اخیستی دی تا یو وار غلط حرکت کړی دی د یو سل یو وار کړی دی د په یو سل یو وار مسلمان دی ته په یو وار کافر اسو دا څنګه کېدلی شي صحیح سو ما د ډیره وخت فکر وخنن بس الله رب العزت دا خبره په خپل راوسته کنيز ما خو ډیر چې لا څنګه فکر او څنګه اراده او خیر الله دې مشته ټوله وساتي یې ټوله ګناګاره د الله رسول فرمایي دا سړی چې د نامحرم شي سره په خپل خبرې کوي سیسو یو خو عام اغا صاحب دې زنانه را لای تعویز ماویز ور کوي دا معلومه خبره په دې کې د بدکاری اراده نه سید هغه د بدکاری خبرې چې چیرې دي دا کله تا نظر وکي په غلط دا د سترګو بدکاری سو تا خبرې واورې دي پر غلط دا یاري او دوستانی او دا پیکی جان چې کیږي دا د غوژو بدکاری ده د غوژو د لاس هغه خواغه د لاس بدکاری ده د پښو هغه د چوروان سي د الله رسول فرمای وای که یو سړی را ولاړ سلو دا چالر لاس وروړي غلط حرکت وستا په سر کې میخ ټکول سي دا ډیره اسانه ده تر دې چې ته چالر لاس وروړي په سر کې میخ ټکول سي د الله رسول فرمایي و یو خنزیر دی په مردار وبو کې وو په مردار غند کې وراوقتي د سره نشط نشلیدل ډیره خبره ده تر دې چې سړی د نامحرم شي سره نشته شاپینګ سنټرانو والا نه دي دا دکانو مکانو والا سید به ډیره خبرې دي حضرت ابو هريره ویل کوم رښتیا خبرې د شروع کې سر به د چپې خورا کاټ کې د چپې مشتي غیرتونه سره معلوم دي ما دې خبره د طبيعت چپس ولا بیا ما ته مور خور راشکنځي صحیح سلو ما دا اغه لوی رب نه دي چې مشتي پیدا کړی زه د اغه لوی رب پر توکل در سره کوي کنه هیڅوک هیڅ کسانه لري هیڅوک وجلې نسی وجل والام الله دی ژوند ورکول والام الله دی خبرې کوم پر طبيعت چې ما ازما خبرې داسې دي زبل مثال درکم زما د خبر لکه تاریخ کباب نه دي تاریخ کباب چې هم به دي پزر ایلای هم به دي سترګې وښکې ایلای هم به خوندر کوي سید ازما د خبرې دي ازما په خبر خالص سر خلاص ستا عزت دي ستا زما عزت دي ستا لور ستا خور زما لور ستا ازما خور ټول مرته عزت دي یار زه تا ته هغه خبرې کوم چې زه د طلاق دروازه بندوم د طلاق دروازه دانو بیا چې تیز ماستر څوک دی چې څغړه کوي دا چې سره شوري نه یې څه په بریتو ګوتې وي دا د دې پلار دې بیا راشي ماستر دې دوه ماجګره کښینه بیا د پلار نه دی هغه په قبر کې پروت یا نکه هغه په قبر کې چې مولوی صاحب د مور شدید سه ستا پلار بلا بیا وایي ته خالص ماستر کښینه چې د ورځې کمی خبرې راځي او څو خوندې لوړې زه کوشش دا کوم د طلاق بچاوي سه څو خوندې ولونې دا زما کوشش دی ځکه زم لوړې لرم زم خوندې لرم نو ستا خوند ستا لونې زما خوند زما لوړې دي زه د طلاق لاره بندوم او هغه د هغه ظالم د وجه چې دی په بازار کې ارڅ کوي او کله د کور والا چاته خالق کتلی و دی طلاق ورکوي دا نسی کېدلی خواب د وی نم میسجان را کوي منځون پرېږدي لار پرېږدي سلام پرېږدي هغه سلسله مرداري روپۍ مې پرېږدي داسې پرېږدي په خدای په ذل جلال دی خوشاله کېږم لکه الله چې ماته جنت راکړي دی خوشاله کېږم کله کلمات یې څوک پلانې خوابه دي الحمدلله ثم الحمدلله چې دونه څوک خسته چې زما څخه خوابه دي هغه ټک دی چې ګر جهان جن خوشاله ابو سفیان ثوری فرمای سفیان ثوری فرمای وای هغه ټک دی چې ګر جهان جن خوشاله صحیح سلو الحمدلله بیا چې لږ خاشه دي زورور مرور الله ته پزړ کې والله خوند راکړي ستاده خیال دی چې موږ سپیان ساتلې دي سپیان میا نه چلیږي صحیح سلو هغه رب دی عزت دی ذلت دی شد دی بد هغه د او غرب د قاعده جرا به باندې کی هغه یو چمړه ممړه به دراستو هغه به باندې کی هغه زری مری درا کوي کفن نه دی کفن غواړم د استاد زری نه غواړم دا ته چتر کې خري بیا کوي بیا چې فرمای احسان اچي الله خاوري خرم خاوري ایری خرم استاد نه خرم زما د به اوري
خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مستمر را نصیب کړي چې موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم مسلمانان او ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکړي چې مردا و لا اله الا الله محمد رسول